نشو ځان له څه نه څه کار ګورو اوزګار کې ناستې نشو ځان له څه نه څه کار ګورو که هیڅ نه وي د بل په کار کې کار خو به ساتو دا نشه زهر زهر بعضې خلکو له دارو دا نشه زهر زهر بعضې خلکو له دارو لستوڼې چې ساتونو پکې مار خو به ساتو اسدعلي اسد صاحب ته بلنه کوم چې هغه راشي او دا څو شعرونه تاسو ته وړاندې لوی خدای د لوی نامې نه چې بخښونکی او مهربانه ذات دی مننه کوم د افکار صاحب چې ډېر په درناوي یې د ښکلي محفل ته دعوت راکړو مرې خو به مرې نو مخکې یره مړه که مرې خو به مرې نو مخکې یره مړه که بیا به خپل حق درله په خپله راځي مننه جي مرې خو به مرې نو مخکې یره مړه که بیا به خپل حق درله په خپله راځي تر څو چې ګډې ټیټ سرونه ګرځي نو شرمخان به د ځنګله راځي مرې نو مخکې یره مړه که بیا به خپل حق درله په خپله راځي تر څو چې ګډې ټیټ سرونه ګرځي نو شرمخان به د ځنګله راځي دا یو مختصر غوندې نظم دی واجد صاحب انسان او حیوان دا یې څو شعرونه دي توجه به غواړم دی ته شلې ګیدړه یوه تي ته ووې څه مصیبت دی د ځنګل اوسېدل غرونه غارونه وچې ګټې ډوټې زمونږ نصیب کې دي تش منډې وهل نه د ګرمۍ نه په امان شو چرته نه د سړځۍ نه تودېدل پټېدل مزې خو ټولې انسانان وکړې مونږ له خو ټول عمر رټل او شړل داسې به ولې نن کړم مونږه خېټه اتیکه بني ادم مونږه څومره عزت څومره اکرام د انسان د کائنات ټول انتظام د انسان چې پرختې ورته هم ټیټې شولې په داسې بام باندې مقام د انسان اتی وې زار د معذور خپوشم شلې ګیدړې ته د څه نه خبر د نن انسان ته که دې وکتل نو خدای کو د غمه به دې وچوي نظر که یې خیالي صنم خانې ولیدې په خپلو کړو به شي ستومانه ازر د پیلې بد مصلحت داسې ګوري چې سامرې یې د نوسو برابر نفس کابو کولو ته املا ماته ده غلط کارونه ورته سهل لګي سره د علم د انسان په مخ کې نن ابو جهل ابن جهل لګي شلې ګیدړې نور څه نه وایم ګني ځان له په بیه به پیشاړې اخلې یو قارون نه دی چې ژوندی یې خښ کې ته به چا چا پسې سوباړې اخلې مننه جي په لویه ورځ چې پټ اعمال ښکاره شي اتي ډېر ښه بندیوان نه ومه شلې ګیدړې په ګډا به وایې شکر دی خدایه چې انسان نه ومه مننه جي د غزل څو شعرونه دي د اشنا د زړګي تل ته به څنګ رسم د اشنا د زړګي تل ته به څنګ رسم که خفه شوم نو منزل ته به څنګ رسم او چې زه وایم او په تا لږې شکرې چې زه وایم او په تا لږې شکرې د خبرو دغه چل ته به څنګ رسم او لیونتوبه چا راوستی یمه تاله لیونتوبه چا راوستی یمه تاله د دې سپینې جامې غل ته به څنګ رسم لیونتوبه چا راوستی یمه تاله د دې سپینې جامې غل ته به څنګ رسم او چې نظرم د چا نه پرېږدي خپل ځان ته چې نظرم د چا چې اسده ستا غزل ته به څنګ رسم ورکوم چې راشي او خپل شعرونه پیش کړي خو تاسو ته یو خاص دی چې شاعر له داد ورکوي ځکه چې داد چې دی نو دا د شاعر چې دی نو دا زندګي ده چې تاسو ورله داد ورکوئ نو هغې کې به نور هم جذبات راځي